د حجرې په هکله باندې یو څو خبرې وکړئ چونکې تاسو د ادب سره تعلق ساتئ نو یو څو خبرې د خپل علم مطابق وکړئ. یاره زما خو چې څومره سوچ دی نو زه وایم چې کله نه حجرې ختمې شوي دي او بیټکې جوړې شوي دي نو د ژوند مزه ورکه شوې ده ځکه چې مخکې به اخترونو کې یا چې داسې یو چوټۍ ورځ به ټول یاران دوستان به رایوځای شول په یو حجره کې به شو مشران به ناستو چې یو مشر به ناستو نو کشر به بالکل خبرې نه کولې د سر به کټ تم نه خته. اوس ماحول دومره خراب شوی دی ځکه چې حجره نشته دی. زما دې کې یو څو شعرونه هم دي تقریبا چې هیڅ چا سره د ښه او بد حساب نشته دا ځکه هیڅ چا سره د ښه او بد حساب نشته دا ځکه ناره په یوه خوله د انقلاب نشته دا ځکه او زما پښتون زلمی به خپل کلتور نه څه خبر شي زما پښتون زلمی به خپل کلتور نه څه خبر شي زما پښتون زلمی به خپل کلتور نه څه خبر شي حجره شاړه پرته ده او رباب نشته دا ځکه نو بس په دې دوو شعرو کې مې زرا ختمه کړه چې حجره زموږ دپاره څومره ښه ده دې نه زده کړې هم کېږي دومره تعلیمي په کلاسونو کې زده کړې نه کېږي څومره چې د حجرې نه زده کړه کېږي. حجره کې هغه وایي که نه چې کار څومره تعلیم وکړې خو چې حجره دې نه پاس کړې نو ته چې دی ناکام ښه خپل څه شعرونه یا نظم غزل ډېر دي جي ډالۍ به کوم درته د څو شعر ته مخکې هم د نظم نه چې د ژوند په هره لاره صداقت کوه بچي د ژوند په هره لاره صداقت کوه بچي د مینې سپارو کې تلاوت کوه بچي او پشان لکه ګیدړ د بل ښکار شوې غوښه څکې پشان لکه ګیدړ د بل ښکار شوې غوښه څکې پشان لکه زمری شه او محنت کوه بچي. ډېره مننه. نظم درته وایم عنوان یې دی چې زه یو داسې ځای کې ژوند کوم زه یو داسې ځای کې ژوند کوم چې رڼا پکې بېوسه او تیاره را باندې راج کوي بینا واړه غلامان دي او وړانده را باندې راج کوي څنګه ووایم چې بیدار یم چې اوده را باندې راج کوي. زه یو داسې ځای کې ژوند کوم زه یو داسې ځای کې ژوند کوم چې ګناه کوه څه نشته ښه بلا کوه څه نشته د فریب سپینه جامه کې تور اغلا کوه څه نشته مړه ښار یې ناپرسان دی ناروا کوه څه نشته د ضمیر سودا کمک له په رڼا کوه څه نشته زه یو داسې ځای کې ژوند کوم زه یو داسې ځای کې ژوند کوم چې ایمان پکې هرڅیږي حکمران پکې هرڅیږي بې حسي دومره سیوا ده چې انسان پکې هرڅیږي بې حسي دومره سیوا ده چې انسان پکې هرڅیږي محبت لالچ نه ډک دی جانان پکې هرڅیږي بس غزل دی که سندره یا قربان پکې هرڅیږي. زه یو داسې ځای کې ژوند کوم. ډېره مننه. زه یو داسې ځای کې ژوند کوم چې په ما پسې خندا ده او په تا پسې خندا ده د ساقي صفت قوي دی په ملا پسې خندا ده د زوال په لاره درومې ارتقا پسې خندا ده او په تیاره خلک مین دي او په رڼا پسې خندا ده. ډېره مننه. زه یو داسې ځای کې ژوند کوم. اخري بیت دی چې زه یو داسې ځای کې ژوند کوم قاتلان پکې آزاد دي خونړیان پکې آزاد دي د مظلوم خپو کې بیړۍ دي ظالمان پکې آزاد دي ازمري پنجرو کې بند دي ګیدړان پکې آزاد دي د خالد د وینو تږي ټول ښکاریان پکې آزاد دي. زه یو داسې ځای کې ژوند کوم زه یو داسې ځای کې ژوند کوم. ډېره مننه. ډېره زیاته مننه. څه پیغام چاته ورکوئ؟ بس پیغام زما دا دی ټول اورېدونکو ته چې حجره آباد ساتئ نو په کور کلي کې به اتفاق هم وي او د ژوند به مزې هم ډېرې. ډېره مننه. ډېره زیاته مننه کوو.